دی وایي که چېرته بانډ راوخیږي بانډ د چا او هغه په انعام کې بیا خلکو له د خپل جیبه پیسې ورکړي دا جایز دي که نه؟ بانډ د کومې نه جایز دی چې په هغې کې به له انعام جایز شي؟ بانډونه جایز نه دي سره. که چېرته په جمع کې اودس مات شي نو څه به کوي؟ که فرض که شرمیږي او خلکو د خندا د لاسه نشي کولی، ښه مطلب دا دی چې یو سړی هغه په صف کې ولاړ دی او د هغه اودس مات شو، نو دی په شریعت دا وایي چې دی به صفونو په منځ کې لاړ شي، د خلکو مخه به نه تېرېږي بلکې بلکل شاته به صفونو په منځ کې لاړ شي او پوزې ته به لاس ونیسي، پوزې ته به لاس ونیسي. یو په دې کې دا دی چې خلک وایي چې یاره پوزه یې جوړې ماته شوه، نو دی به د هغه شرم نه بچي. او دویمه خبره دا ده چې دلته چونکې خندا ورځي نو خولې ته به یې لاس نیولی، کوم شرم چې دی هغه به لږ پټ شي. نور دا خبره چې شریعت حکم دی چې داسې به کې دغلته ودرېدل نه دي پکار او مونځ نه دي کول پکار، ځکه په بې اودسه باندې په قصد مونځ کول دا کفر دی. څه دي؟ کفر دی. او دا چې یاره یو حکم شرعي دی په دې باندې ته شرمېږي، نه نه، دا ته چې په دې دین اسلام کې وشرمېږي تعالی به الله جنت درکوي، داسې خو جنت نه میلاویږي. اصل کې دې کې څه شرم نشته، خو دا زمونږ ماحول نه دی، دې ماحول کې دا رواج نشته. مونږ فضول څیزونه هغه د خپل شرم سبب او ذریعه ګرځولي او په هغې باندې مونږ شرمېږو، حالانکې هغه داسې نه. ډېر څیزونه داسې دي چې هغې ته مونږ غیرت وایو، خو هغه 1 نمبر بې غیرتوب دی. زه کله ناکله ویم چې یاره یو زنانه ده هغه چا سره په موبایل خبرې وکړي چې کور کې چاته پته ولګي ډز د هغې نه ډز وباسي. ولې ډز وباسي؟ تاله دا اختیار چا درکړی؟ لومبۍ خبره خو دا ده ته ډز وباسي. بل تا سره وجل خو هله دي چې چېرته بدکاري شوي او تا سره په هغې ګواهان موجود یا هغې اقرار کړی، بل قانون او عدالت موجود دی، تا ته اختیار نشته. بل دا چې ته دونه غیرتي وي نو موبایل دی ولې ورکړی؟ نو دا هغه غیرت ته چې موږ ته غیرت ښکاري په پښتون معاشره کې، خو دا 1 نمبر بې غیرتوب دی. دا شرم په دې څیزونو کې نه دی پکار، دا خو یو عامه خبره ده. سړي اودس مات شي بیا نه دي ودرېدل پکار، او که بیا هم داسې او دی خامخا کوي نو مونځ دې نه کوي. داسې چې دی په مانځه ولاړ دی پیل رکات کې د اودس مات شو نو دی بس ودرېږي، مونځ دې نه وایي په خوله باندې، مونځ دې نه وایي، بیا به وروسته مونځ راوګرځي اودس به وکړي. ښه دغه طریقه ده که دی شرمېږي چېرته په ټوت پیسټ باندې روژه ماتېږي که نه؟ ټوت پیسټ باندې که د هغې ذرات ښکته تلي نو بیا پرې روژه ماتېږي، او که نه تلي او برابر د خوله صفا کړي نو بیا هم دا مکروه دي. څه دي؟ مکروه دي. ښه روژه پرې مکروه کېږي. مونځ په کمو کمو خبرو باندې دوباره فرض کېږي. څه مطلب دی دوباره فرض کېږي؟ چې مطلب دی دوباره به یې کوي چې مونځ یې ماتېږي په کمو خبرو، هغه چې د جی پوه نه شوم نه پوه نه شوم پې صحیح لیکلي پته نه لګي، دوباره یې ولیکئ بیا به د کاروبار د چلولو دپاره په مضاربت که مونږ پیسې ورکوو نو چاله ورکول پکار دي؟ دا د سستۍ علامت دی. دا پیسې چې ورکوو مونږ په خپله کاروبار نه کوو بل له پیسې ورکوو که نه، دا د سستۍ علامت دی. او نن سبا د ټولو نه غټه سستي دا راغلې، بي فار یو شته، ایکونکس شته او بیټکاین شته او پای نیټورک راغلی دی او په دې باندې خپل کاروبارونه چلوي، یا آنلاین څونه کاروبارونه یا پرپل وغیره. دا ټول د نارستې حاله ده، مسلمان شان نه دی. ښه مضاربت دین اسلام د انسان د ضرورت لپاره مقرر کړی چې دی مضاربت باندې چاله پیسې ورکوي، بالکل کولی شي، څه نقصان پکې نشته، جایز دی. خو نن سبا دا د سستۍ یو علامت جوړ شوی دی چې خلک په خپله کار نه کوي او دی به ماله ګټي، دی به ماله ګټي. تیاره خبره ده. او بي فار یو کې 1 لک روپۍ جمع کړه، 1,05,000 روپۍ جمع کړه او ګټه بدل راځي د 8,000 نه واله د 15,000 روپو پورې بدل راځي. صفا کار دی. دا د سستۍ علامت دی. دې څه مطلب دی؟ خپل محنت انسان ولې نه کوي؟ د هغې نه په څو چند سیوا خلک په خپل کاروبار او په خپل محنت کې ګټي. کمې پیسې چې انسان په خپل محنت سره وګټي د هغې بل خو نه، او کوم چې په داسې سستۍ سره دا هغې انسان دپاره ښه خبره ده چې یاره انسان ته بل ټایم نه میلاویږي، او چې دا ټوله ورځ په کور کې ناست دی او پبجي کوي او پیسې خلکو له ورکړي چې دا ته چلوه، دا د مسلمان شان نه، دا سستی ده. الله جل شانه قرآن مجید کې فرمایي لا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. که په تاسو کې ایمانی نو تاسو سستی مه کوئ، که په تاسو کې ایمانی نو تاسو سستی مه کوئ. علامه اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایل ہر کوئی مستمی ذوق تناسانی ہے تم مسلمان ہوئی انداز مسلمانی ہے. دا د مسلمانانو انداز نه دی، دا ته چې وایي کومه سستي کې علامه اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمایي. نو دا البته دونه خبره ده چې یو سړی خامخا په مضاربت باندې چاله پیسې ورکوي نو هغه چاله ورکول پکار دي چې هغه سړی په هغې باندې جایز کاروبار کوي او دی ته بیا وروسته خپلې پیسې اصولولی شي. دا شرط دی. دا څونه آنلاین کاروبارونه دي که نه، د دې د نارووالي د ټولو نه غټه وجه دا ده چې انسان په دې کې بیا د خپلو پیسو تپوس نشي کولی، لکه څنګه چې د ډبل شاه نه تپوس ونه کړو. ډبل شاه نه چا تپوس وکړو؟ اوسه پورې پیسې پیدا نه شوې د خلکو. الله جل شانه قرآن مجید کې صفا فرمایي
چې ولا تدلوا بها الى الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون. تاسو خو په دې خبره باندې پوهیږئ. الله جل شانو فرمایي خپل مال هغه چاته ما واله کوي چې هغه په تاسو حکم کولی شي او تاسو په بیا حکم نشئ کول. چې ته بیا خپل پیسې نشي اخیستی هغه په مضاربت کې پیسې مو ورکوه. که یو زنانه په عدت کې نو په خپل کور کې اعتکاف کولی شي که نه، او بالکل بهتره خبره چې په خپل کور کې اعتکاف وکړي زنانه ښه د عدت په حالت. که یو سړی د جومات ذمواري او هغه په پیسو باندې او د روټۍ وغیره په لالچ باندې بل سړی اعتکاف ته کښېني او په خپله کښېني داسې جایز دي، بالکل ناروا دي. د محلې کسان به کښېني اعتکاف ته، او دا عبادت ته دې دپاره څوک ته په پیسو نشي پیدا کولی ښه، ځکه په عبادت باندې څوک اجرت نه هلي، دا جایز نه ده. داسې د یو محلې په یو جومات کې خلک کښېنه ناسته او هغه جومات بغیر د اعتکاف نه پاتې شو، ټولې محلې والا ګناهګار دي په دې باندې ښه. دا سنت کفایي دي که یو کس د محلې نه خامخا به هغه کښېني په هغه جومات کې کوم چې د هغې د محلي جومات. تاسو به درس قرآن کې وي چې موسی علیه السلام د الله جل شانو آواز واورېدو په یو ونه کې چې په هغه ونه کې اور و. نو موسی علیه السلام ته څنګه پته و چې دا د الله آواز دی؟ دا خو شیطان هم کیدی شي. الله جل شانو قرآن مجید کې فرمایي چې دا زما آواز و. صحیح، دا خو خیر دی یو نقلی دلیل دی د قرآن مجید. یو عقلی دلیل درته پیش کوم، هغه دا چې موسی علیه السلام ته دې نه پته ولګېده چې دا الله دی چې حضرت موسی علیه السلام اور ولیدو په شنه ونه کې ولیدو. څه کې اور یې ولیدو په شنه ونه کې، او داسې صرف الله کولی. سورة یاسین کې الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا، الله هغه ذات دی چې هغه د شنې ونې نه اور راوباسي. دا څوک کولی شي؟ دې نه ورته پته ولګېږي چې په شنې ونه کې اور بلیږي. دا څوک دی؟ دا د الله جل شانو رڼا ده. نور ډېر جوابونه د امام رازي رحمت الله علیه ذکر کړي، بیا که موقع میلاو شو بیا به درته ویم. دی وایي چې زه پېشمني له پاسېدم او روټۍ چې هر څه مې وکړه، خو نیت مې نه و کړی د روژې. چا راته وایي روژه دې درسته نه ده، بالکل روژه دې درسته ده. ته چې پېشمني له راپاڅېدلې دا ستا نیت دی ښه. نیت لپاره څوک رټې نه لګوي چې دا نیت مې دی. دی وایي چې زه د ملک نه بهر یم، دلته د ګاډو اغستو دپاره او د کور د اغستو دپاره بینک لون ورکوي، مارټګیج لون. دا اغستل جایز دي که نه؟ دې ته سود وایي، سود ښه، بینک نه لون اغسته. دغه مارټګیج لون چې دی دا هم درست نه دی، بار ملکونو کې ملاویږي. د قبض په حالت کې انیمیا باکس دا لګول دې سره روژه فاسدېږي که نه؟ بالکل فاسدېږي. د قبض دپاره یو باکس لګوي، هغې ته یو پیپ لګېدلی د انسان د اودسماتي په لاره باندې، د هغه د قبض د علاج دپاره. د هغې نه چې کومه دوایي دننه ځي د هغې د وجې نه روژه ماتېږي په دې باندې ښه. د معدې وغیره د دننه چیکپ دپاره انټرنل آله لګولی شي، هغه دننه د معدې چیکپ کوي، نو په دې سره روژه ماتېږي که نه ماتېږي؟ که په هغې پسې ذرات یا دوایي وغیره نه وي، کومه چې لکه انډوسکوپي وغیره کوي که نه، نو که هغې پسې ذرات دوایي وغیره یا اوبه پسې لګېدلې وي نو روژه ماتېږي نه ماتېږي ښه. دی وایي زه په لاهور کې وم او یو پنجابي سګرټ لګولی و په ګاډي کې، د هغې لوګی زما تېر شوی دی بې اختیاره. نو په هغې باندې زما روژه ماتېږي که نه؟ بې اختیاره لوګي باندې روژه نه ماتېږي که دننه لاړ شي. زنانه صرف په کور کې به اعتکاف کوي، که په جومات کې که د پردې سیسټم موجود هم کولی شي. په جومات کې د هغې لپاره اعتکاف کول ناروا دي، مکروه تحریمي دي. دی وایي زه یو لوډر چلوم، نو په دې لوډر کې به د دې په قیمت کې به هم زکات ورکوم نه